د فتنو په دور کې د شهواتو په دور کې د انټرنیټ په دې دور کې او دې لا دې ته پروت وي چې مخ په ودري او زه خو حیران دی ته چې دا ښځه اخر خوري څه چې موږ دومره دغه راغستي یعنې که ته چاته ووایي چې دې بچي له واده وکوي چې حالات لږ برابر شي که دې کس ته وایي چې ځان له واده نه کوي وایي چې لږ مال وګټم ته به وایي چې دا ښځه چې څنګه راننوځي دې کور ته او دا شخوند شروع کړي او شخوند وایي او وایي او وایي او چې واده ورسره وکړي د کومو چې ورسره کړی باز راشي والله د غریبې بیخ بنیاد په سبو باندې وویستو په سبو یې ولې بیخ بنیاد وویستو او د هغې نه مخکې به وایي یاره وایي چې سړی سره څه پیسې خو وي که نه دا زه منم چې سړي سره څه نه څه پیسې خو څومره چې دا نکاح پې وشي چې تا ته دا پته وي چې او سبا له زه دا جنۍ راولم کور ته دا ښځه راولم نو زه د رزق دپاره منډه وهلی شم بس دې ته اسباب وایي او دا چې زما کمپني کولی وشي او زه کروڑپتی شم او زه لکپتی شم او یو بل کور ورسره جوړ کړم او یو 4 کمرې نورې جوړې کړم او ورسره ګاډی والم او ورسره دا وکړم او دا وکړم نو بیا پرېوځه بیا ډډه ولګوم د نن سبا دا وخت نه دی په دې کې هغه سړی چې هغه د 50 کالو دی هغه له په ځان باندې یره پکار ده یعنې د فتنې باره کې ویم چې دا انټرنیټ دا موبایل د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی هغه بوډا هم په ځان باندې غریب یېرېږي ځکه چې شیطان خو حریص دی په وینه کې په بدن کې داسې ګرځي لکه څنګه چې په رګونو کې د وینه ګرځي او عمر بن خطاب وایي ګوره عمر بن خطاب وایي چې زه په یو بنده کمره کې دا د هغه تقوا ده دا خبرې به د هغوی د تقوا نه کولې وایي چې زه یو بنده کمره کې د یوې تورې بدرنګې وینځې سره کښېنم بیا هم یېرېږم د فتنې نه او دا عمر بن خطاب دی وایي چې یو بنده کمره کې د یو تورې بدرنګې وینځې سره کښېنم بیا هم د فتنې نه یېرېږم ځکه چې هلته پیغمبر وسلم حدیث کې ویلي دي چې لویه فتنه چې زما نه بعد به پاتې کېږي په دې امت کې او د امت د هلاکت یو لوی سبب به هغه فتنه د څه ده فتنه د زنانو ده او یو سړي ډډه لګولي او خپه په خپه باندې اچولي او حالات لږ برابر شي او لږ په خپو باندې ودرېږو او پلار یې وایي د بعضو دا پلاران څه وایي دا ډېر ښه سړی دی غږ نه کوي د هغه په زړه پورې ولاړ وي دی غږ نه کوي د ځان نه به داسې کله نه کله یعنې یو نیم سړی کله تعبیر زما لږ سخي خفه نه شي خو یو نیم سړي د ځان نه په زور قمقل جوړ کړی لکه مثال کې زه په خپل ځان دا وایم زما زوی اوس لوی شي او ځوان شي د ځواني په ما راغلی ده نو چې ما ته پته وي چې د ده اوس دې ټیم کې څه سوچ دی څه فکر دی راشه د دې نه مخکې دی هغه ما ته نه وایي ابه حیا د لاسه نه وایي د ادب د لاسه به نه وایي احترام د لاسه به نه وایي خو د ځواني خو ما تېره کړې ده که ما ته پته دی چې ځواني څنګه راشه دله واده وکړه دا پیغله جنۍ په کور کې ناسته د مور له پکار دی چې سوچ وکړي چې دا جنۍ په کور کې ناسته ولي دا واده کول غواړي او دا بېدیني نه ده ګورې لکه بعض زموږ پښتانه مشران څه وایي وایي د پلاني هغه زوی وایي دومره کلک سترګې او بېادبه دی وایي واده یې وغوښتو نه دا بېادبي نه ده دا کلک سترګې نه دا خو فطرت دی د انسانانو یعنی د سړي فطرت څه دی چې دی مایله کېږي چا ته ښځې ته او ښځه مایله کېږي چا ته سړي ته دا خو فطرت دی ژوند داسې روان دی نو ته څه وایې چې ستا دا زوی به کور کې پروت او 13 کاله او 15 کاله او دغه وخته پورې او 15 او 40 او دی به څه نه وي دا به ښه سړی د الله نه یېرېده پکار دي نن سبا دا دور چې دی د فتنو دور دی او یېرېدل پکار دي ګوره حدیث کې راځي بل ورځ ما یو کتاب باندې الحمدلله ما کار روان کړی دی انشاءالله نږدې ورځو کې به چاپ هم شي تکحیل العینین ببیان حقوق الزوجین د ښځې او خاوند حقوق ابولس په هغې کې ما څه لیکل کول ناسو نو د شپې نو دغه حدیث ته مې سوچ کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو زنانه ولیده په لاره باندې تېرېده نو بیا راغی کور ته د خپلې بیبي سره میلاو شو د زینب رضی الله عنها سره د هغې سره یې کوروالی وکړو او بیا یې دا وی دا زنانه چې را روانئ نو دا یو فتنه ده لکه یو شیطان چې راځي تا له دعوت درکوي ته چې په لار روان یې که نه زنانه دې مخې له راځي دا فتنه ده که نه
چې واپس ځین فتنه ده. نو که چېرته تاسو کې د چا په زړه کې څه راشي، څنګه څه راشي؟ یعنې ته په لاره تېرېږي او مخې له څوک راله؟ زنانه. زړه کې څه رالو؟ شهوت راوچت شو. نو که چېرته تاسو کې د چا په زړه کې څه راشي، نو کور ته دې راشي او د خپلې ښځې سره دې شهوت پوره کړي. کور ته دې راشي، شهوت دې پوره کړي، نو په زړه کې چې څه و هغه به څه شي؟ هغه ختم شي. ښه، نو اوس د یو سړي طریقې نشتي، حلاله طریقه نشته، نو څه به کوي؟ چې حلاله نشته څه به کوي؟ په حرامو به نه ورځي. او دومره تقوادار چې دی به ځان وساتي اوس کوم وخته پورې؟ زه دا نه یم چې ټول به داسې، خو واقع کېږي په حرامو کې. خصوصا دا د موبایل دا فتنه چې راوتې یې که نه، د دې ماله څوک ګرنټي راکوي چې دی پردو جنکو ته نه ګوري په دې موبایل کې، او دی فلمونه نه ګوري، او دی سندرې نه ګوري. لږ خلک وي چې الله به دې فتنې نه ساتلي. الغرض کوشش پکار دی چې سړی څه وکړي؟ واده وکړي. بلکې زه خو دا یم چې د چا چې یو کړی دی دویم وکړي، چې دوی کړي درې وکړي، درې چې کړي څلور وکړي. دې سره د دې سړي هم فایده ده، د دې ښځو هم فایده ده، د امت ته هم فایده ده، په شرط د دې چې طاقت یې. ها، خو دا خبره ورسره یاده کوي چې لکه یو سړی به واده دې دپاره کوي چې دی د عورت او د سترګو حفاظت وکړي، الله وله په دې اجر ورکوي، او دی به ترجیح دین له ورکوي. خو دا حدیث خو کمزوری دی، که دا صحیح وي بیا خو خبره ختمه وه چې څوک ښځه د ښایست دپاره کوي دته خیري دی، او چې څوک یې د مال دپاره کوي دی به غریب کېږي. خو داسې حدیث نشتی، بلکې دا یاده کوي دا خبره چې دې کې هېڅ حرج نشتی چې سړی په ښځه پسې ګرځي، په جنۍ پسې ګرځي او د ښایست تپوس یې کوي. دې کې هېڅ حرج نشتی، شریعت ته نه یې منع کړی. ها، تا ته شریعت صرف دومره ویلي دي چې دین له ترجیح ورکه، دین له ترجیح ورکه په مال باندې، په نسب باندې او په ښایست باندې. تا ته دا نه دي ویلي چې یعنی د هغې د مال تپوس کول حرام دي، یا د ښایست تپوس کول حرام دي، یا د نسب نه، دا خو یې نه دي ویلي. بلکې کله ناکله ګورئ د سترګو او د عورت حفاظت په دې کېږي چې سړی ښایسته ښځه وکړي. لکه کله داسې هم کېږي یو سړی دی ښځه واده کړه او هغه ښځه بدرنګه وه، د ده ورسره طبیعت ونه لګېد، دی څه کوي؟ بیا په حرامو کې واقع کېږي، هغې سره خو طبیعت نه لګېږي نه، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي. نو کله ناکله ګورئ داسې هم کېږي. نو شریعت موږ منع کړي نه یو چې تاسو د ښځې د ښایست تپوس مه کوئ، او د نسب نه، د نسب تپوس، د نسب هم اثري. ته اوس لاره کوڅه کې چې څوک ده راځه واده کوی، ولې؟ لاړ شه تپوس وکړه خاندان هم څه دی، نسب هم څه دی، اصل هم څه دی، تاریخ هم څه دی، چې موږ ته پته ولګېږي چې دې ښځې نه به زما بچي کېږي، دا به یې تربیت کوي، راځه کور ته راولم څوک. خو دومره دی چې شریعت وایي چې ترجیح څه له ورکه؟ دین له ورکه. والله اعلم. ها، دا یو ورو سوال کړی دی چې زه یو ځوان هلک یم د 28 کالو، او یو جنۍ مې غوښتلې ده. اوله کې د هغې مور پلار انکار کو چې دا نه در کوو ځکه چې ته ستا ځای زموږ د ځای نه لرې دی. بیا وي د هغې نه بعد هغوی ومنله ما سره دا خبره، خو هغه جنۍ پکې دا شرط وتړو چې کله یې غوښته چې واده به 3 کاله بعد کېږي، واده به 3 کاله بعد کېږي، ځکه چې دا ځای لرې دی.